زه ته وڅکه دا کیکړه دی کیکړه ده چې اوس یې پخوي ماشاءالله هلکانو شروع وکړل دا خیمه ها پیشره دا چې دی دا کیکړه ده یاره دا جمبو کیکړه چې ته وایي کیکړه او دا دی د سابندۍ بیماری کې لکه د چا سینه مینه خراب وي که نه په هغه کې دا کار کوي لکه سینه یې به ډېره بهتره وي دا پنجې منجې هم درښیم دا وګورئ دغې قسم قسم وي او دا ذات چې دی دا خوراک دی دا خلک خوري سمندر دی قسم قسم میانې دي د دې ونیسئ ښایسته مۍ راویست په نالۍ کې راغلي او دا واړه واړه شکارونه کوو دا شی پکې مین دی دې خولې ته خو یې راسې ونیسه دا هغه کیکړه ده چې اوس یې پخوي مریان پاخه کې بیا دپسې د هغه لمبر دی وختي چې مو ژوندی ونیوله اوس پخلي ټایم یې راغی خیر یخني ښوروا پکې ونه کړله اوس یې په غوړو کې فری کوي دا کیکړه دی واچوه دا د پخولو چلم درته ښیم او بیا به د خوراک چلم درته وښیم د خوراک یې څنګه دا دی شاید کیکاري دو پکیمان یې ور واچول الله دې رحم وکړي نو دې په خوراک کې هم دا ماهره دی دا ماشاءالله اوس یې ژوندی ونیو تکې شنې پخې وې اوس چې پوخ کړو نو سرې پخې دي او دې خوراک والا اینده دی شاید استاد دا بیا خوري ته یې وخورې مه کوه لږه ګوره خراب به دې کېږي دا شی دې کله هم دی خوړلی د یوې ګردې خاوند دی ګوره کښېنه ماشاءالله هلکانو شروع وکړل دا پښې ماته کړله دا د دې پخپه کې دا مغز دا مزه ډېره کوي دا ډېر بهتره شی دی پښه کې مغز وي او دا خو رښتیا که دا دا خبره صحیح وه خو خوند کوي ماشاءالله الله زموږ خو نه تېرېږي یاره چینیز یې خوري که نه خو دی اصل کې دې کې خلک ښوروا ډېټ کوي اول ګوره چې دا موږ ژوندی راویستو دا تک شین و اوس یې پښې تکې سرې شولې دا پخلي سي رنګ بدل شو او دا پاپړ دی پاپړ نه دا کلک دغه لري ولکه پاپړ چې خرپی دې منځ دا غوړ څنګه لاړې دا پاخه شو اوس کلک هډوکی دی دا دی نلی دی نلی دی واه 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 څنګه چې په بچړه کې یا پښتو کې غوا میښه وي د هغې نلي دقسې د دې کیکړه کې دا ملي او اصل طاقت د دې دا دی څه طاقت دی په دې هم پوهېږو ګیره به بېرته تورېږي داسې ده که نه شاید به نه ګیره نه تورېږي نو ورسره عمر زیاتېږي ښه چې په کم حالت کې نو تا ته د خپل وجود چې د هغې د کرنټ پته لګي چې یاره دې ته یې وخورې زه ته وڅکه زه ښه دی ستاسو اراده شته ګرانه مونږ خو وخوړو ته وخوره لږ وخوره دا څه دی زه خو د وختي نه تا ته وایم چې هلکه دا یې سترګه ده مزه خو پکې نه مزه خو یې نه خورم ډېر خوږ دی مکرو دی ما ته خو مکرو ښکاري زه خو یې نه خورم زه به دا میانو مزه یې نه دی مکرو کېدای شي ما ته څه پته هم نشته دی او اکثر ولې صاحبان دا ویډیوګانې ګوري لکه بیا ما ته په کمنټ کې ولیکئ چې دا مکرو دی که نه دی دې سړو له لازمي جواب راکئ د 3 کسانو وخوړو ځان لا روزي کې کمنټ کې جواب ضرور مهرباني وکړئ